په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. قدرمنو او نازولو ملګرو، د نن ورځې ویډیو ډېره زیاته مهمه او ضروري ده. په دې باره کې ده چې د ښځو دوه داسې غلطیانې چې د هغې د وجې په کور کې بې اتفاقي او د رزق تنګي پیدا کیږي. نن سبا اکثره ښځې دا کارونه کوي او بیا ګیلې هم کوي چې زموږ په کور کې د رزق تنګي ده یا کور کې لانجې روانې دي او یا داسې نور. نو تاسو ته خواست دی چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، ځکه که تاسو داسې کومه غلطي کوئ نو چې ځانونه ترې وساتئ. د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو په آینده کې له همدغسې په زړه پورې معلوماتو خبر وساتل شئ. قدرمنو، نن سبا چې ښځې کومې لوی غلطیانې کوي په هغې کې در سره نن د دوو غلطیانو په باره کې معلومات شریکوم چې یوه یې د بې پردګۍ ده چې ښځې نن سبا ډېرې بې پردې شوي دي او په بازارونو کې د دوکاندارانو نه د سودا اخیستو په دوران کې هیڅ قسم پرده نه کوي، ښه ګپ شپ ورسره لګوي. او داسې ښځې که په کور کې هم وي نو د پردې او لوپټۍ هیڅ خیال نه ساتي، په کور کې هم سرتور سر ګرځي او اکثره وخت خو د نامحرمو خپلوانو سره هم ښه ګپ شپ لګوي. او دا کار نن سبا ډېر عام شوی هم دی چې په داسې کارونو سره شیطان ډېر خوشحالیږي او د هغه کور نه ټول برکتونه تښتي او بې اتفاقي پکې زیاتیږي. نو که د هرې مسلمانې کورنۍ کور ښځې داسې بې پردګي کوي نو باید چې ځانونه ترې وساتي. دویمه غلطي هم دې سره تړلې ده چې نن سبا ښځې چې ماشومانو له سینه ورکوي یعنې پی ورکوي نو اکثره وخت دا خیال نه ساتي چې څوک به راننوځي یا به مې څوک وویني، خو ډېر په ډاډه زړه ماشوم له سینه ورکوي او د ماشوم مخ هم نه پټوي. نو دا خبره په یاد ساتل پکار دي چې ماشوم له د سینې ورکولو په وخت کې د ماشوم مخ او خپله سینه پټول پکار وي، ځکه نامحرم خپلوان خو پرېږده، که محرم یعنی پلار، مور یا ورور هم راشي او په داسې حالت کې نظر پرېوځي نو بده خبره ده. نو داسې بې حیایي هم د کور نه برکتونه تښتوي او مسایل پیدا کوي، ځکه په داسې کارونو شیطان ډېر خوشحالیږي او چې شیطان خوشحاله شي نو الله پاک خفه کیږي. امید لرم چې دا معلومات به هم ستاسو خوښ شوي وي. پښتو پوسټ چینل له سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي. ډېره مننه.